أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي ټول به جوړ او روغ خوشحاله یاست د ژوند چاره به در باندې په خیر خوشحالۍ باندې تېرېږي. ګرانو شاګردانو زموږ تاسې درس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه باندې روان دی. نو راځئ ګرانو شاګردانو موږ تاسو په خپل درس باندې پیل کوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مربوط مو درس روان دی. دغه سلسله به انشاءالله موږ تاسو روانه وي. دا موږ تاسو په څو درسونو یا په څو ویډیوګانو کې انشاءالله موږ تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه باندې بحث کوو. په تیر درس کې موږ تاسو وی چې مشرکینو یا د اسلام د مخالفینو ټول وخت د اسلام د دعوت مخنیوي کاوه. خو نن درس کې موږ تاسو د دعوت د مخنیوي لپاره د قریشو نورې دسیسې که ستاسو یاد وي په تیر درس کې موږ تاسو یوه خبره دا کړې وه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او همدارنګه د صحابه کرامو د دعوت د مخنیوي لپاره مشرکینو یا کفارو رنګارنګ دسیسې پر کار باندې اچولې، خو یوه هم داسې دسیسه دوی پکښې جوړه نه کړه چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت مخه ونیسي. راځو په نن درس کې یوه بله دسیسه چې هغه قریشو د دې لپاره جوړه کړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت مخه ونیسي. هغه څه وه؟ هغه دلته یو درې خبرې ورو تاسې لنډې ورباندې کوو. بیا د هغې نه وروسته کې یوه بله خبره هم چې هغه یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قریشو په خپل استازولۍ باندې واستوله چې هغې څنګه پیشنهاد ورته وکړي او د هغې جواب یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه وکاوه. هغه بیا راځو. اول ملنډې ټوکې کول سپک او دروغجن بلل دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت مخه په دې خاطر باندې نیوله یا یې په دې وجه باندې دا تصور ورباندې جوړه کړم چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ټوکې کولې، په هغې باندې ملنډې وهلې، په هغې باندې پسخند وهه. حتی داسې وخت راغلی دی چې ماشومان به یې هم په هغې پسې راوایستل یا به دوی د ماشومانو ته دې دعوت ورکوه چې تاسو ورسئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت د مخنیوي دپاره یو هغې ته مزاحمت کوئ. داسې وخت راغلی کله نه کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې د شانه چکچکې کولې، په هغې پسې به نارې وهلې، یا په نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ملنډې وهلې، په هغې باندې به ټوکې کولې، یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوی به کوه. هغه په هر ترتیب باندې یعنې دوی ټول هغه کارونه کول چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په هغې باندې تکلیف ورسېږي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت مخه ونیسي. خو دوی الحمدلله په دې اړه باندې هېڅ ونه توانېدل. دوهم کار چې دوی وکوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په هکله بدګماني او شکونه پیدا کول. دوی دا کوشش کوه چې هغه کسان چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ته رابلي، اسلام ته یې دعوتوي، په هغې اړه باندې یا هغه کسان په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې بدګمانه کړي، یا دغه خبرې چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کوي یا ځینې کسان چې د اسلام ته دعوتوي په هغې باندې بدګمانه کړي یا په هغې باندې شکونه پیدا کړي. د هغې دپاره یې رنګارنګ دسیسې جوړولې، رنګارنګ کارونه یې کول، خو دوی الحمدلله په دې باندې هم ونه توانېدل. دریم کار قرآن کریم به یې د زړو کیسو ته ورته او د هغې سره مشابه باله. یعنې قرآن کریم باندې به چې کوم قرآن کریم کې به یا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کوم قرآني آیتونه نازل سول هغه به دوی د زړو کیسو یا د مخکینیو کیسو یا د سریالونو یا زموږ تاسو په اوسني عصر زمانه کې د سریالونو یا د کیسو یا دې سره به تشبیه کوه چې دا د الله تعالی کلام نه دی یا د پیغمبر اسلام یا د ځانه خبره کوي یا هغه زړې واقعي دي یا هغه زړه کیسې دي یا هغې ته ورته. دا ټول کار دغه درې واړه کارونه چې دوی کول د دا خاص او خاص په دې خاطر باندې کوه چې د اسلام د دعوت مخه ونیسي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعوت مخه ونیسي تر څو دغه دعوت مسلمانانو یا نورو کسانو ته هغه ونه رسېږي. دلته د مشرکینو یوه بله دسیسه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خو یې ډېرې خبرې وکولې، لکه مو چې اوس ووایي چې ملنډې ورباندې وهلې، سپکې سپورې ورته ویلې، بدې خبرې ورته کولې، همدارنګه خلک یې په هغې باندې بدګمانه کول، په هغې باندې شکونه پیدا کول، قرآن کریم ته یې د زړو کیسو نوم ورکاوه. دا ټول خو په دې کې هم دوی ناکامه سول، بیا هم په دې اړه باندې دوی ونه توانېدل. نو بیا قریشو د یو بل طریقې یا د بلې لارې نه کار واخیستی. هغه لاره دا وه چې دوی خپل استازی په نامه د عتبه بن ربیعه مشرکینو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته واستوه. کله چې عتبه بن ربیعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورغی، هغې ته یې وویل ګوره محمد صلی الله علیه وسلم موږ به تا ته ډېرې پیسې درکړو، موږ به د مکې مکرمې یا د دغې سیمې پاچاهي تا ته درکړو، موږ به سره زاره او سپین زاره او واک او اختیار دا ټول به تا ته درکړو،
خو ته دغه دعوت پرېږده او ته د دغه دین نه تېر شه او ته زموږ دغه کسان چې دي دا دغه اسلام دین ته مه رابله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه، زه د دې دپاره الله تعالی نه یم رستولی چې زه دنیا پیدا کړم، زه پیسې پیدا کړم، زه واک اختیار ولرم، زه پاچاهي وکړم، زه دا وکړم، زه فقط الله رب العزت د دې دپاره رستولی یم چې ته تاسې د اسلام دین ته دعوت کړم. زه د دې دپاره الله رب العزت رستولی یم چې زه تاسو ته الله تعالی د عذابونو نه وبېروم. زه د دې لپاره الله رب العزت رستولی یم چې تاسو ته الله تعالی د نعمتونو زیری درکړم. ځکه هر پیغمبر چې د هغه بشیر او نذیر دی. نو دا خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړې چې ما ته که ټوله دنیا هم راکوي زه د خپل دعوت نه اورم، که ما ته ټولې دنیا پاچاهي هم راکوي زه د خپل دعوت نه اورم، که ما ته سره زر او سپین زر بیخي ډېر هم راکوي زه د خپل دعوت نه اورم. او زه دا کار دا زما مسؤلیت دی، دا زما دنده ده، زه په دې باندې الله رب العزت امر کړی، نو په دې خاطر باندې زه د دې نه اورم نه. نو دلته عتبه بن ربیعه هم د دې څخه مایوسه شو چې والا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خو دغه کار هم یا دغه دسیسه هم کار یې ونه کوي، په چپ اصلاح باندې په دې کې موږ کامیابه نه سو، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا سره هیڅ کومه اړیکه نه درلودله. د دنیا دومره ورته بې ارزښته وه چې هیڅ حد او اندازه یې نه درلوده، فقط یوازې او یوازې د الله رب العزت اطاعت و چې هغه خلک د اسلام دین ته رابلل، د الله تعالی بندګان د الله تعالی یووالي ته، د الله تعالی دین ته، د الله تعالی یووالي ته د هغې رابللو، د دوی همدغه هدف او همدغه مقصد و، بل شی د دین و. اوس په دې درس کې موږ تاسې همدغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره چې کومه یوه دسیسه دوی جوړه کړې وه چې هغه لویه دسیسه همدغه د خپل استازي استول و چې ده ته یې د دنیا د پیسو د مال او د جایداد او د شتمنۍ همدارنګه د واک اختیار غوښتنه یې ځینې وکړه، خو پیغمبر اسلام هغه رد کړ. د دغې حدیث کریمه څخه موږ تاسې یو درې څلور ګټې لاسته راځي. راځو په دغه دریو څلورو ګټو باندې موږ تاسې یو څو خبرې کوو. کله چې یو داعي سپېڅلی وي هیڅ ډول تورونه او افتراګانې نشي کولی د هغې د دعوت مخه ونیسي. مطلب ده داعي هغه څوک چې هغه خلک د اسلام دین ته رابلي، که چیرې دی پاک وي، سپېڅلی وي او خاص د الله رب العزت رضا هدف وي، یوازې او یوازې د الله رب العزت رضا یې هدف وي، بیا هیڅ هغه تکلیف او ستونزه مشکل، هیڅ قسمه ابتلاګانې، هیڅ قسمه نیوکې اعتراضونه د دې دعوت مخه نشي ونیولی، چې دا په ټولو انبیا علیهم السلام کې هم وو. ښه مثال یې مروتاز پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې هم یادولی شو، حضرت نوح علیه السلام په هغې باندې رنګارنګ نومونه، رنګارنګ خبرې، رنګارنګ تورونه ورباندې وویل سول، خو نه نوح علیه السلام او نه همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت مخه یې ځکه چا نسوی نیولی چې دی په حقه باندې و، خاص د الله رب العزت رضا یې هدف و، نور یې چا خبرو پروا نه درلودله. که پیغمبر اسلام باندې که د شاهي نوم کښېښول سو، که د کوډګر و، که د لیوني و، که د هر څه نوم ورباندې کښېښول سو، یوازې رضا د الله رب العزت هدف و. که د الله تعالی رضا هدف وي بیا د هر چا هیڅ رقم تورونه، هیڅ قسمه ابتلاګانې د چا د دعوت مخه نسي نیولی. دوهم، که چیرې مسلمانان د دعوت په لاره کې له ستونزو سره مخامخ سي، نو لازمه ده چې له صبر او استقامت او زغم څخه کار واخلي. که چیرې دعوت په لاره کې دوی ته ستونزې، مشکلات او تکالیف او دغه جوړېږي، دوی باید د دې سبب جوړ نه سي چې نور د دعوت پرېږدي. که دا رکوی خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باید بیخي دعوت پرېښی وی، ځکه په دې اړه باندې د ډېرې ستونزې، مشکلات او تکالیف یې وګالل. نو که چیرې د اسلام په لاره کې، د دعوت په لاره کې سړی د ستونزو، مشکلاتو او تکالیفو سره مخامخ کېږي، یوازینی د حل لارې چې ده هغه زغم دی یا صبر دی او استقامت دی، ځکه په دې اړه باندې بل کوم څه نشته. هغه چیرې چې د زغم، صبر، استقامت نه کار واخیستی، خامخا په هغې کامیابه کېږي هم. الله رب العزت به خپل مطلوب ته رسوي، خپل مقصود ته به رسوي، او د هغې څه دپاره چې دی راولاړ سوی دی هغې کې به دی خامخا بریالی کېږي. ښه مثال یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی. دریم، ټولنې اصلاح د اسلام د مبین دین د لارښوونو په پلي کولو سره د دنیا د هر ډول مال او متاع څخه لوړه او غوره کار دی. یعنې دا خبره ده که چیرې د دعوت په لاره کې یوازې او یوازې د الله رب العزت رضا ډېر مهم کار دی. د دنیا تر هر څومره متاع، تر هر څومره شتمنۍ، تر هر څومره پیسو، واک اختیار نه یوازې او یوازې دغه غوره خبره ده چې یو څوک د الله رب العزت دین ته دعوت وکړي، هغه په خپل دین او په خپل لاره باندې دی مستقیم ولاړ وي. لکه دلته چې موږ تاسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښه مثال یادولی شو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د هر شي غوښتنې ده نه وسو چې موږ ورته دا درکړو، هغه به درکړو، دا به وکړو، هغه به وکړو، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نه،
زما مقصود هغه څه دی چې هغه دعوت الی الله، دعوت الی دین دی، هغه د اعلی کلمت الله د اوچتوالي دپاره زه راستول سوی یم. همدغه زما دنده ده، همدغه زما وظیفه ده. او په دې نو سم کې اسلامي داعي چې دی هغه خاص د الله رب العزت رضای هدف وي، هغه په دې لاره کې بیا د تکلیف او د ستونزو د مشکل او د دې نه بیا بیریږي نه. خو کله نا کله ځینې داسې کسان وي چې د الهي خبره یا د حق خبره ځکه نشي کولی چې والا په ما باندې به خلک دا نوم ولګوي، دا تور به راونه ولګوي، دا نوم به راباندې کښېږدي. د دغه نه باید څوک ونه قسم په الله که بیا دنیا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ښه ځوان یا ښه انسان بیا دنیا ته راسي، په هغې باندې دا نومونه کښېښول سول کېږو، هېڅ کومه پروا به یې نه لرو. نو نن ورځې لپاره موږ تاسې درس چې و فقط د اسلام د مخالفینو د اسلام د مخالفینو د دعوت مخه وه چې هغه رنګارنګ دسیسې د جوړولې، خو په هغې کې هم کامیاب نه سو. نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ تاسې نن ورځې درس چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه باندې و. البته د سیرت درس چې د هغه نور هم دوام لري، هغه به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې وایو. نورو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.